یوه پښتنه ښځه چې وایي د خاوند د طلاق نه پس بیا کومو غلطو کارونو ته مجبوره شوله. دوستانو دا ویډیو د یو داسې ښځې ده چې هغې خپل خاوند سره هره وړه وړه خبره باندې جنګونه کول، حتی چې خاوند یې دې ته مجبوره کړو چې هغه دې ته طلاق ورکړي او بیا دې سره څه وشول، دې کوم غلط کارونه شروع کړل. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. دوستانو دا ښځه وایي چې خپل خاوند سره مې ډېره زیاته مینه کوله، په محبت باندې زندگی تېرېده، خو وایي چې ځینې وخت به ما خپل یو ضد ونیولو، یو اناپرستي به مې ونیوله، په وړه وړه خبره به ما غوښتل چې زه مور کره لاړه شم او خاوند به مې هم راته اجازت راکړو چې بالکل ته لاړه شه. یو ورځ داسې چلو شو چې زه خفه شوم خپل خاوند نه، پس خبره مو لانجه راغله او زه مور کره بغیر تپوسه بغیر پوښتنې راغلم، یعنی خاوند نه مې پوښتنه ونه کړله او بیا داسې وشول چې خاوند یې څو ورځې د دې تپوس ونه کړو، نو دې په خاوند باندې رپورټ وکړو، هغه پولیسو ګرفتار کړو. خبره تر دې حده ورسېده چې خاوند په تاڼه کې و، په جیل کې او اخر مجبوره شو چې د دې نه معافي وغوښته. د معافي غوښتلو نه پس دوی بیا یو ځای شول. یو څو میاشتې پس دا ښځه وایي چې بیا زما په یو وړه خبره لانجه راغله او دې ځل ترېنه بیا زه راغلم. زما خویندو او زما مور چې کومه وه هغې هم ما ته دا غیرت راچولو چې ته دته سخته سزا ورکړه، او زما خاوند ته به یې په ټلیفون باندې هم ستغې سپورې خبرې کولې. د دې سره وایي چې خاوند مې په هسپتال کې پروت و، بیا بیمار شو، ما ته ټلیفون هم وکړو چې ته راشه، خو وایي چې زما په ځای ورسره زما خویندو خبرې وکړلې او هغه بې عزته هم کو. د هغه خاندان غوښتل چې زه ورشم، خو ما خپل ضد نیولی و. اخر هغه وویل چې که ته نه راځې نو زه بله ښځه کوم، ممکن تا ته طلاق درکم. نو ښځه وایي چې ما هم ورته وویل چې دغه ورځ خو زه د خدای نه غواړم، ما ته طلاق راکړه. دا ښځه وایي چې زه خپل یو ضد نیولی وم، خو خاوند مې ما سره مینه کوله، هغه دا هر څه دې دپاره کول چې زه واپس ورشم. اخر همدغسې وشول چې هغه ډېر زیات تنګ شو، دې ته یې طلاق ورکو او طلاق نه پس بیا هغه بل واده وکړو، خوشحاله ژوند او زندگی تېروي. خو دا ښځه وایي چې زما ژوند دومره برباد شوی دی چې زه اوس هر ناروا او داسې غلطو کارونو ته مجبوره شوې یم، ځکه چې زما فیملی کې زما خور، زما مور او داسې نور کسان چې زه یې سپورټ کولم هغوی اوس زه پرې یو قسم بوج یم، زما 2 بچي هم دي او زه بیخي اوس په ژوند باندې تنګه شوی یم. نو دوستانو د ویډیو مقصد مو دا دی چې نن سبا په هرو کورونو کې په وړه وړه خبره لانجې راځي. ځینې کسان بیا د لانجې دومره غټې کړي چې په کورونو کې دښمنیانې د دې نه جوړې شي او دغسې طلاق وشي او بیا ژوند او زندگی برباده شي. نو ډېر زیات احتیاط کول پکار دي. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي.